د نن ورځې تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. عبدالله افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د ځینو محلونو د بیا شمېرنې بهیر له 5 پرته په نورو ولایتونو کې روان ریپورټ شوي دي. په دغه 5 ولایتونو کې تخار، بغلان، بدخشان، پروان او پنجشیر کې د نومان عبدالله پلویان چې له دغه بهیر سره مخالفت لري ټاکنیز چارواکي بیا شمېرنې ته پرې نه ښودل. ISI پاکستان د څارګرې ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید نن د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی دی. افغان چارواکي وایي چې فیض حمید د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب سره کتلي دي. وردګ میدان وردګو یو شمېر قومي مشران وایي چې دغه ولایت د یو اوسیدونکي د وژلو په مسله کې د نامسؤلو وسلوالو قومندان عبدالغني علیپور ونیول شي او د خپلو اعمالو پر سزا دې ورسول شي. خوست ولایت څخه راپورونه وایي چې په دغه ولایت کې په یو بمي چاودنه وسلوال برید کې د یو څارنوال او 8 پولیس وژل شوي دي. د خوست امنیه قومندان مل پاسوال سید احمد رسنیو ته ویلي چې یاده پیښه تېره شپه پولیسو 11 بجې د علیشیرو ولسوالۍ په ترزیو سیمه کې رامنځته شوې ده. ټاکنې تیرې میزان د میاشتې په 6مه نیټې په افغانستان کې ولسمشریزې ټاکنې ترسره شوې چې د ټاکنو د کمیسیون په وینا پایلې به یې ډېر ژر اعلان شي، خو لا تر اوسه هم معلومات نشته. دا ټاکنې چې ډېر ځله د اعلانېدو نیټه اعلان شوه خو لا تر اوسه هم نه دي اعلان شوي، ښایي د ټاکنو د ډېر ځنډ له امله افغانستان بیا د سیاسي بحران شاهد اوسي. هند راپورونه وایي چې د هند حکومت تر خپل کنټرول لاندې کشمیر کې پر مسلمانانو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې د ورځې په موخه د یاد لمانځي غونډه دایرول ممنوع ګرځولې دي. کشمیریان د مولود نه یوه ورځ وړاندې د حضرت بل په نامه جومات ته د دعاګانو راز او نیاز لپاره راځي او په سهار کې هغه ویښتان نندارې ته ایښودل کیږي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته منسوب دي. یونما د ټاکنو کمیسیون له غړو سره د مولانا عبدالله تر ناوړه چلن وروسته په لیکلې بڼه له نوموړي شکایت کړی او له هغه سره د قانوني چلن غوښتنه کړې ده. په هغه شکایت پاڼه کې چې په انګلیسي ژبه لیکل شوي او په ژواک خبري اژان ترلاسه کړي دي. نبیل د ولسمشرۍ ټاکنو ته نومان رحمت الله نبیل وایي په تیرو ټاکنو کې له 44 تر 48 سلنو رایو کې درغلي شوې ده او دا ښکاره کوي چې دغه درغلۍ سیستماتیک وي. کرکټ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې او د ویسټ انډیز لوبډلې ترمنځ دریمه یو ورځنۍ لوبه نن د هند په لکنو ښار کې روانه ده. ویسټ انډیز نن پچه وګټله او افغانستان ته یې د منډو جوړولو بلنه ورکړه. افغانستان وتوانید چې په خپلو 50 اورونو کې په 7 ویکټو 249 منډې وکړې. اندرابي کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي وایي چې په ننګرهار کې داعش ته ماتې ورکړې او ډېر ژر به کونړ هم له دغې وسلوالې ډلې پاک کړي. مخالفت ولسمشرۍ یو شمېر نوماندان د رایو د بیا شمېرنې له بهیر سره مخالفت کوي. له درغلۍ د ډکو ټاکنو پایلې تحریموي، درغلي کوونکو ته سزا غواړي او د موقت حکومت له لارې د ټاکنو بیا ترسره کیدل غواړي. مولانا افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون غړی مولانا عبدالله د یونما له لورې پر نوموړي د لګېدلو تورونو په غبرګون کې ویلي دي چې دغه سازمان دی د هغه خلکو او چینلونو خبرې نه مني چې ځینو خاصو کړیو او ډلو ته کار کوي. اجرایه ریاست تر هغه چې د ټاکنو کمیسیون د رایو بیا شمېرنې خبر ورکړ او یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو یې مخالفت اعلان کړی، اجرایه رئیس ځینې ولایتو کې د دې کمیسیون دفترونه تړلي دي. حکمتیار حزب اسلامي مشر او ولسمشریزو ټاکنو ته نومان ګلبدین حکمتیار وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو 44 سلنه رایې غیر بایومټریک شوي رایې دي چې هیڅ چاته د منلو نه دي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې د نړۍ مهم او تازه خبرونه هره شپه واورئ نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.